بهرحال بیا طالبان عالمان ته دا درخواست دی چې د الله بندګانو تاسو په دین ځان پوه کړئ. اوس عالم لګیا دی، د شیخ صاحب هم لګیا دی، یا د بل هم لګیا دی، بل هم ما ته مولیانو تلیفونه خلک راځنډ کوي، هلکه اوټ شهادت دی، اوټ وکالت دی، اوټ شفارس دی، اوټ امانت دی، لہذا ورکول فرض دی او په ټولې حرام دی. په خبره وي نو بس تاسو هم په یو دوه کاریان کې عوام وي شرکه دا یو ملا یو سوي دا نور بل څه وي. نو طالبان خو کم از کم په دې خبرو پوهېږي الحمدلله بفضل الله. د اوټو او د ګواهۍ په منځ کې ما 40 فرقونه بیان کړي. څومره جي؟ 40 فرقونه. نو چې د دوه څیزونو په منځ کې 40 فرق وي نو څنګه دغه حکم پې لګي؟ بیا که مولا وي نه که نه دا لغوي لحاظ سره دی، دا شهادت ورته په اعتبار د لغت وایي. هلکه دا احکام د شریعت چې لګي کله دا په معنا اصطلاحي لګي که په لغوي لګي؟ دا خو شرعي معنا باندې لګي. بس بیا خو د کیسه ختمه که نو بس بیا خو حرام دی نه. نو خبره فی شو لغوي شو شرعي شو نو هغه شرعي حکم به بیا څنګه لګي؟ نو تاسو ټول خبروما او په دو ټوک الفاظ کې هم خبروما. اوټو نه ګواهي ده، نه دا وکالت دی، اوټ نه شفارس دی، اوټ نه امانت دی، نه مقدس امانت دی. امانت نه دی. نو اوټ د یو ګنده نظام حصه ده، بنا پر دې باندې تعاون علی الاسم او ګناه ده او بالکل شي استعمال نه کوي. خبره وي ها د کوم خلک تسلی کول غواړي. بیا ځینې خلک دا ویره تاسو یو طالب راته میسج کړو وایي شیخ صاحب سره تاسو کښېنئ که نه ته یو څه هغه بل څه نو مې زه سره کښېنم پیښه خو تاسو ته ده. خبره وي ما ته خو نه ده پیښه. ها د پاکستان د هر مکتب فکر هر عالم وخت دی هغه وباسي او زمونږ مشران دي دا تکلیف به زه کوم ورځم به زه هلته انشاءالله. د ډېرو لږو اعتبار نه ضروره که دلیل راته څوک ښیي خبره ورسره منو، چې دلیل نشته د هېچ چا خبره مونږ نه منو. دلایل قرآن سنت او اجماع او قیاس شته الحمدلله. او د مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه الله دې رحمتونه پرې نازل کړي هغې دې ته دا قول کړی دی د هغې جواب ما کړی دی. بل دې علماو سره د پاکستان علماو سره د مفتی صاحب رحمت الله علیه د قول نه بغیر خپل دلیل نشته. او چټي امت ګمراه کوي چې دا امانت چې ټول خلک د ګناهګاران کړل که نه د الله بندګانو ټول امت دې په ګناه کې واقع. لہذا محترمو د دې نه ځان وساتئ او دین کلک ایثار کوي. تاسو ما ته پته ده تاسو هم دنیادار خلک که نه څه وایي چې دا مې یو مې ګاونډي دی او دا بل مې لږ خپل خپلوان دی او دا بل خفه کېږي او بله د ټرانسفارمر لګي موږ خو د دنیا بچي یو که نه. د دین او د ایمان فکر وکړئ. ښه دا یوه خبره درته کومه او زه خپله خبره ختمومه. په ورځ د قیامت که رب العالمین په دربار کې قرآن ودرېده د سپین قرآن او زما ستا خلاف قیس دایر کړه چې یا الله دا د هغه نظام حصه وه چې کوم نظام زه 4 کال نه معطل کړی وم، کوم نظام چې زه خپو لاندې کړی وم، زما حدود او تعزیرات خپو لاندې کړي وو. جواب ورکولو سکت به تاسو کې پیدا شي. بیا جواب به وکړئ. بیړم غرقه ده که غرقه نه ده. نو که ځان پاک ساتل غواړئ پاک نظام کې به شرکت نه کوئ. دې کې بالکل نه به ورکوټې اوټه شي، نه به غټ اچي، نه به خپل ته اچي، نه به پردي ته اچي. د دې نه به مونږ دا خپله سینه انشاءالله العزیز رب العالمین ته به په میدان په محشر کې مونږ دا سینه ښایو چې یا الله دغه سینه مې ستا د قرآني نظام د محبت نه ډکه راوړې ده او په دې سینه کې د قرآني نظام نه غیر د بل هېڅ یو نظام برخه نشته. بس خوب انشاءالله داسې که نه به کوو.